کونړ کې یوه سندره ده، ساده ولسي خو د سیاست سیالۍ او تاریخ باري پر اوږو دی. دا سندره د یوه انسان د نوم نه پیلېږي، خو ورو ورو د یوې سیمې د کیسې هنداره ګرځي. دا د کونړ د غلام محمد کیسه ده، هغه سړی چې نوم یې د ولسي سندرو برخه شو. تاسو به د کونړ د غلام محمد نوم ډېر اورېدلی، ډېرو سندرغاړو په سندرو او سروکو کې یاد کړی دی. دا چې د کونړ غلام محمد څوک دی، څه کارونه یې ترسره کړي، د دې دپاره د هغه کلي ته ورځو او دا ټول معلومات په یو مستند کې راټولوو. تر اخره موږ سره پاتې شئ. محترم خدای دې راوبخښي، خیر اوسې. مننه ډاکټر صاحب، خدای دې ژوندی لره. اول خو ډاکټر صاحب معرفت به سره وکړو. ستاسو وکیل صاحب غلام محمد خان چې و، ستاسو د کورنۍ مشر و، ستاسو څه کېده؟ زما کاکا کېده. او ستاسو نوم مبارک؟ زما نوم احمد شیر دی. ډېر ښه ډېر ښه. نجیب باندې دغې مشهور یې. ډېر. نو ډاکټر صاحب دا به دي چې دا خو د وکیل صاحب د عمر سره سمه به جوړه شوي، دا د هغه د عمر سره حتی دا حجره چې وه خپله هم د هغه د هماغه ښه نقشه وه خپله چې دا جوړه کړي خپله، خو متاسفانه دا را روان وه دې خواته راته، خو بس هغه د مرګ نیټه ورته راورسېدله وه، د اجل ملایکه خپل بس مالته وفات شو. یعنې دې هر څه اخیستي وو، بالفرض په همدغه هفته کې دا حرکت کوو دې خواته راته چې دلته راشو وطن. او دا حجرې دلته کوم خلک چې وو هغه یې د دې دغه کړی وو، دا تقریبا د حجرې هغه اسکلیټ یې جوړ شوی، خو نور دا دغې نه وو شوي خپله، دا نوره د کوټو ترتیب نه و جوړ شوی. بس په دغه حالت کې بس دا. او ډاکټر صاحب وکیل صاحب چېرته زکېدلی وو؟ وکیل صاحب همدلته په همدې نرنګ منطقه کې پاس غونډۍ چې هغه زموږ د نیکه حقي ملته زموږ نیکه ځای و، بالفرض د وکیل صاحب ملته پیدا شوی و خپله او ملته اوسېده. بیا د هغه ځای نه چې د ده مقصد والد صاحب یې تقریبا په داسې حالت کې دغه شو، دا ایله بلوغ ته رسېدلی و او خوار شو. د څلور وروڼو خپله او دا ټول نه مشر و. نو بیا دا هملته خپله تر هغه وخته پورې اوسېده. بیا دا ځای خپله هم هغه کوښښ وکړ چې دا ځای چې و دا یو د خاورو غونډۍ وه، دا یې بیا هواره کړل، دلته یې بیا کور او دا مختلف دا باغونه شو، دا ډیپرۍ وه، بیا د ښایسته باغ جوړ کړی. اوس موږ ورورې په تقسیم باندې تقسیم کړی دی، هغه باغ سیستم بدرنګ کړی دی که نه. ونې هغه وخت کې چې دا ټول صوفي وي، هغه وخت کې د وخت صدراعظمان میوندوال وزیران دلته راتلل خپله، چې نو وکیل صاحب داسې و چې خپله علم سره ډېره دغه عالم خلک او پوهه خلک یې ډېر خوښېدل خپله. مننه ډاکټر صاحب. هره کس کې یو کمال یو داسې وړتیا لري چې هغه خپله کورنۍ او ځان د شهرت په وړو ترسي. په دې وکیل صاحب کې داسې څه و چې دومره شهرت یې ترلاسه کړ؟ وکیل صاحب خپله ډېر مهربان او همیشه دا و چې د ولس خیال او سوچ ورسره و خپله، چې مثلا ولس څنګه د مشکلات نه بالفرض کوشش وکړي چې خپل ولس سره همدردي همدرد اوسېږي، مثلا په خوشحالۍ کې ورسره خوشحاله اوسېږي، د دې سره په خوشحالۍ کې ګډون کوو، مثلا په غم او تکلیفونو کې دوی سره یو ځای ولاړو خپله. نو همدا خلکو چې څوک چې د قوم خادم شي نو خپل بیا خلک یې خپله بالفرض احترام کوي، عزت یې کوي خپله. نو همدغه وجه وه چې بالفرض وکیل صاحب د ولس سره مینه او یعنې
درلودل او بالفرض غوښتلي چې مثلا په خپل ولس کې خپل محبوب اوسي. او ډاکټر صاحب لکه تاسو به د مشرانو نه اورېدلي یا به ورته کورنۍ کې چا خبرې کړي دي دې په اړه د وکیل صاحب غلام محمد خان د ماشوموالي ژوند کومه داسې یو څه تاسو ته اورېدلي دي؟ ماشوموالي ژوند کې خو موږ خاص داسې ځکه موږ خو هم خپله د هغې اولادونه یو څه خپله خو ماشوموالي ژوند ما مخکې عرض وکړه چې هغه په داسې حالت کې مثلا د ټول کورنۍ مسؤلیت په غاړه شو د ورونو خپله مثلا د میندو خپله چې دا تقریبا لا بلوغ ته نه ورسېدلې خو د دې همت دومره دغه وکړو چې بالفرض دغه ورونو د ټول کور سمبالښت او مثلا دا په خپل اوږې واخیسته بالفرض د قوم خدمت ته هم حاضر شو مثلا چې ولس خدمت هم وکړي خپله بالفرض او په دا کم عمر کې خپله په ولس کې محبوبیت پیدا کړه خپله. او ډاکټر صاحب زده کړې د چېرته لومړنۍ زده کړې ابتدایي زده کړې دې چېرته پیل کړلې؟ او ابتدایي زده کړې ښه داسې و چې زموږ خپله دغه نیکه عبدالحکیم چې و خپله پاس د دغه مسجد کې په واقع کې د مدرسه وه د هغه وخت سره داسې تعلیمي دغه دلته نه و خپله مکتبونه دا شیان نه و خپله نو مالته حتی زموږ د منطقې ډېر میرزایان چې همدلته درس حاصل کړی دی فرض همدلته درس ولوستلی وکیل صاحب هم چې کله دغه شو پلار یې ژوندی و نو هملته یې خپله درس وایه بیا چون د خپله پلار چې وفات شو درس یې علاقه درلودله بیا د خپله هماغه نور خلک تشویق کړي چې هماغه ځای کې خپل فرض یعنې ترڅنګ ته نور کلیوال او هغه یې تشویق کړی کورنۍ نور خپلوان نو هغه یې خپله دلته دغه کړه تر څو چې بالفرض معرف دغه وکړله او بیا بالفرض بیا نو ابتدایي ښوونځی دپاره ولس او مثلا دا ورسره ملګري په سر کې خپل بالفرض یو کوشش وکړي چې مقصد یو مکتب یا بالفرض زموږ منطقه کې یا په نور منطقو کې باید جوړ شي تر څو چې خلک زده کړه وکړي خپله د علم سره اشنایي اشنا شي او د دې دا ژوند پېښه شي او مخکې نه شي. ډېره مننه ډاکټر صاحب. غلام محمد د سیاست له میدانه مخکې د یوې ساده کورنۍ غړی و. هغه له کومه ځایه راغی، څنګه لوی شو او څنګه د ولس استازی شو. څاپو ډېر وژلي دینا د کونړ غلام محمد باډېل تموزا یا اسمان پستور ښکلی ښکاري د کونړ غلام محمد د ځمکې سره په پښتنو مزه کوي نه د کونړ غلام محمد باډېل تموزا او ساپو ډېر وژلي دي نه د کونړ غلام محمد باډېل تموزا. ډاکټر صاحب وکیل صاحب په ولسي سندرو کې یو ډول محبوبیت ترلاسه کړ، ډېرو سندرغاړو د په خپلو سندرو کې یاد کړ. څه ډول دا د دې سندرو برخه شوله؟ دا داسې و چې دغه وکالتونو کې خپله عموما دوه جانب چې خپله مقابل جانب چې و هغې یو دغه وکړه ځکه دې اداره کې چې و خپله دغه اتحادیې د سره مقابل کې دې ادارې نه و نو دا یې په همدې دغه باندې چې دته یو دغه ورکړي که نه چې باډېل تموز او مثلا ساپو ډېر وژلي دي الله چې خپل هم صافی او خپله یعنې دا د مقابل لوري روښانه ده چې ساپو ډېر وژلي دي نه د کونړ غلام محمد باډېل تموزه. نو هغه وخت کې د ده نوم یادول تاسو ته په څه معنا ده؟ والله زموږ مشر تر حتی زموږ مخکې یادونه وکړله چې زموږ پلرونو زموږ د حتی د ده تره زامن چې مثلا د ده نه مشران وو ښه عالم خلک وو هغې ده ته احترام لره خپله سره دې چې دا کشر هم وو خو د دې خپلې ځیرکۍ او خپل پوهې او د ده د ولس سره د مینې او محبت خاطر هغې مو ته احترام لره خپل. یعنې تاسو فخر کوئ چې د وکیل صاحب نوم یادېږي دا کورنۍ وکیل صاحب په واقعیت هر څوک چې د مشر نوم باندې ځکه موږ اوس هم که اولاد یې هم د هغې په نوم باندې یادېږي زموږ اورېدونکي هم د هغه په نوم یادېږي خپله نو هغه ته هغه ورونه هم د هغه په نام باندې خپله سره دي چې هغې زموږ ما مخکې عرض وکړه چې دا دوه کشران ورونه چې دا د ده په دغه باندې خپله مثلا لال ابن سینا کې شامل شو بیا پوهنتون نه خلاص. یعنې تاسو خو وکیل صاحب سره ډېر لیدلي دي هغه وخت کې د هغه عمر دا سندرې ویل شوي دي د هغه وخت کې د وکیل صاحب احساس باندې تاسو پوهېدلي چې د دې شیانو په اورېدلو به وکیل صاحب څه احساس کوو؟
یاره وکیل صاحب موږ پرې پوه شوي نه یو خپله دا د ولس دغه و دا شی یو خپله و موږ هم اورېده ډاکمن انسان د خپل نوم سره چې هغه په ښه ډول یاد شي انسان ته یو ښه احساس ورکړي هغه ځان راحت حسابوي چې یو ډول ما یو خدمت کړی دی چې دا ولس ما په دومره درنه باندې یادوي دا خو واقعیت دی خپله ځکه موږ ځکه د هغې ورورین یو ډېر څه ویلی مې ځکه سړی خپل دغه په مورد باندې یو څه وایي خپله که نه خو داسې ده چې مقصد هغه وخت کې دا هر شی چې ده ته مثلا دا نوم ورکړل شوی دی مثلا عزت ورکړل شوی دا د ولس په ذریعه باندې ځکه دا د ولس خادم و ولس د ده و دا د ولس و خپله خو غلام محمد یوازې د وکالت له امله مشهور نه شو د هغه نوم ولس ته د سندرو له لارې ورسېد دا سندره د سیالۍ په میدان کې وزېږېده خو ولس خپله لاره ور وټاکله او پکې ډېر وکسلونه د کونړ غلام محمد باډېل ته لاړ شه او پکې ډېر وکسلونه د کونړ غلام محمد باډېل ته لاړ شه او کونړ دا زلی در زما د کونړ غلام محمد ستا د ښایست هر ځای کې کېږي صفتونه د کونړ غلام محمد ډېر لاړ شه او پکې ډېر وکسلونه د کونړ غلام محمد ډېر لاړ شه یا کونړ ټول درنه لوګی شم د کونړ غلام محمد بېګا مې خوب کې ستا نختر لیدلی دي نه د کونړ غلام محمد باډېل ته لاړ شه او پکې ډېر وکسلونه د کونړ غلام محمد باډېل ته لاړ شه وکیل صاحب غلام محمد خان د کور دننه څه ډول انسان کور کې خپله هغه د اولاد سره ډېره مینه لله حتی موږ ورونو موږ سره مینه لله خپله او هغه ډېر حلیم او ډېر مهربانه په خپل کور کې خپله کوي نو زه یو دغه داسې یم چې زموږ د هغه زما پلار د هغه ورور و خو هغه لږ سختدریځه و موږ باندې لږ دغه کوو که نه موږ به بعضې وخت ویلې چې ګوره تره ته ګوره هغه څومره نرمي کوي دا سختي کوي خپله که نه نو هغه په کور کې ډېر مهربان و خپل اولاد باندې ورېرو باندې یعنې څه ډول چې بهر و داسې د کور داخل خپله په دې کلي کې خپله مثلا ماشومانو سره چې کوم مینه محبت د کوو کلیوالو سره خپله بالفرض نو هغه یو مهربانه شخصیت دی نو که مخکې یادونه وکړه که زه یو څه د هغې په مورد کې ویم نو حتما زه د هغې وراره یم خپله نو دا به ولس ته خپله د دې دغه او د خلکو سره لکه مثلا د عامو خلکو سره عامو خلکو سره خو د چلند یې څه ډول چلند خو دا خو واقعیت خبره ده چې دا د ولس سره ځکه ولس چې محبت د سره لري خپل ورڅخه د ولس سره محبت لري دا احترام متقابله پیدا کېږي خپله که او وکیل صاحب غلام محمد څنګه وفات شو ډاکټر صاحب وکیل صاحب هغه د وطن ډېر لیوال و خپله ځکه چې دومره مینه ورسره وه چې یو کال دا چې راغلو بېخره 2 کاله دلته تېر کړي هغه د اولادونو هلته لمسیانو هغې پیدا کړو چې بېخره باید راشي خپله کوي او دا بیا چې لاړ تقریبا دا څو دفعه چې په کال کې به دا حتما د کوشش خو تېری شي خو تېری شي بس دلته به بیا ډېر وخت دلته تېره خپله دا چې وفات کېده هم د هر څه خپله د سفر دغه یو ځای هم سره دې ته اماده شوی و هغې چې د سره راشي دې خوا ته خو متاسفانه چې بس هغه د ملک الموت مثلا د الله مثلا بیا په دې وطن کې خپله د هغې د قدم ایښودلو دغه نه و وخت نه و خپله نو الله جل جلاله هملته په امریکا کې وفات شو بیا د هغې جنازه تابوت د تدفین لپاره بس کونړ ته راوړل او ډاکټر دینا د کونړ غلام محمد باډېل تموزا
او ساپو ډیر وژلی دینا د کونړ غلام محمد باډیر تمزه خو د سیاست له شور او سیالۍ هاخوا غلام محمد د خپل کور کلي یو ساده او خاموش انسان و. په دې لرغوني کلا کې چې د غلام محمد د ژوند مرکز و، دلته هر دیوال او هر خونه د تیر وخت قصه کوي. د ساپو دا د تخن دې د کونړ غلام محمد پن خبره او کوي خپلو کې د کور تشریح راته وکوه. وکیل صاحب غلام محمد خان خپل دې کور کې په کومو کوټو کې پاتې شوی دی؟ وکیل صاحب خپله اوس موږ دا ما مخکې یادونه وکړله چې دغه ټوله آبادي خپله چې دی خپله دغه وکیل صاحب مشر و خپله هغه کړې وه. بیا وروري کې دا د وروسته تقسیمات دوی وکړله خپله، بیا دا قسمت د وکیل صاحب ورسېد، هغه قسمت د یو تر ورسېد، دا بل ورسېد، بیا هر یو پکې بېل بېل خپله آبادي وکړي. یعنې دا مخکې تر ډېره لویه کلا وه، ډېر لویه دا یوه کلا هغه او دا یو ځای و خپله. دې مقصد هغه وخت کې چې و بېلتون نه و خپله، د ورونو مشترک ژوند یې کوو خپله. نو مثلا ډېر اتاقونه کې چارشاپې لرل، هر ورور ته مثلا 2-3 اتاقه و خپله، ځان ته اتاقونه مثلا هغې فامیل ته خپله. هغه وخت فامیل نه غټ نه خپله، مثلا دا زمونږ کشرۍ ته چې هغې یو لورې وه خپله، زما چې یادېږي خپله که نه. بیا وروسته او دا کلا 2 منزله وه؟ هغه وخت سره 2 منزله وه. دا برج شو، دا ډېر ښایسته برج د لره، دا 3 منزله وکیل صاحب ډېر شوق سره جوړ کړی و. خو بس بیا لږ خرابوالی پکې راغی او بس دا پورته پورته ښکېده خپله. درې څلور خواته اشدارې درلودلې، هلته چې په څوکۍ به راښکاره شو دا به معلومېده. ډېر ښایسته هغه وخت سره یو نمود معنی و. خو کاشکې چې د دې هغه عکس هم ورسره پاتې نه وي، د دې هغې خپله کوي. دا کوټه د وکیل صاحب پاتې شوې ده؟ دا د وکیل صاحب دغه موږ چې خپله هاخوا ته دغې کوو خپل دلته د وکیل صاحب اطاق خپله ورورۍ کې دغه شو، ډېر ښایسته اطاق مخکې ته راډه کړی. او دا یې چې و دا یې د مېرمنې و خپله که نه، مېرمنې ځای و خپله دلته ژوند کوو خپله. وکیل صاحب یو واده لره؟ 2 وکیل صاحب 2 ودونه درلوده. کله ناکله د تاریخ تر ټولو رښتینې کیسې د زامنو له خولې اورېدل کېږي. بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم فرید صافی دی، د ارواښاد وکیل غلام محمد صافي دویم مشر زویمه. د ارواښاد 8 زامن دي او 6 لوڼې، یوه لوري شهیده شوې ده. ارواښاد په وطن، ولس او خلکو باندې مین سړی و، شخص و. هغه په خپلواکۍ، عدالت، سولې، ښېرازۍ او سوکالۍ باندې مین شخص و. هغه کولی شو چې په کابل او یا جلال آباد کې خپل ژوند اختیار کړي، اما د دې د خاطره چې په ولس باندې مین و، د ولس سره ژوند خوښ و، په کونړ کې خپل ټول ژوند تیر کړی و، غیر د وکالت د دورې نه دغه 12مه او 14مه دوره کې. وکیل صاحب غلام محمد صافی ډېر میلمه دوسته او د خلکو سره د خلکو په جامه او د خلکو په ژبه غږېده. د خلکو د بهبود دپاره څومره چې د لاسه شوي دي هغه نه دي دریغ کړي. هغه د تعلیم او د پوهې دپاره ډېر خدمتونه کړي دي او ماته وصیت کړی و چې بچی هر وخت کې د کونړ د سیند د کنټرول په اړه باندې چغه جګوه، تر څو دا بیلې آبادې شي، زموږ شاړې ځمکې آبادې شي، ټول مشرفي پرې آباد شي، برېښنا کوټونه جوړ شي
او د برېښنا کوټونو په واسطه باندې منګه د وارداتي برېښنا څخه خلاص شو. که چېرته په کونړ په سیند باندې ښه کافي برېښنا کوټونه جوړ شي نو دا د ټول افغانستان لپاره کافي دی. همدارنګه دویم وصیت یې دا و چې د تعلیم په اړه باندې همیشه چغه جګه وه، خصوصا د جنکیانو ښځو د تعلیم په اړه باندې ښځې د افغانستان یا په ټوله نړۍ کې نیمایي نفوس جوړوي. نو زما د پلار دغه دوه وصیتونه ماته وو. زه د هغې د وصیت په اړه باندې په ارتباط باندې چې څومره مې له لاسه کېږي خپل چغه جګوم. د کونړ غلام محمده باډیل ته لاړ شه، پکې ډېر وکه سیلونه، او یا کونړ غلام محمده باډیل ته مزه ساپو ډېر وژلي دینه. د دغې سروکي په اړه باندې زما چې څومره یاد دي دا د 12مې دورې د انتخاباتو یا د کمپاین سندرې وي چې د کونړ غلام محمده باډیل ته مزه ساپو ډېر وژلي دینه. دا د مخالفینو د طرف نه ویل شوی او بیا زموږ د کمپینرانو د طرف نه دغه بله سندره چې قمرګلو ته یې ویله چې د دې سندرې په ضد باندې یا د دغې په ارتباط باندې یو بله سندره جوړه کړه سروکي. نو هغې ویله چې د کونړ غلام محمده باډیل ته لاړ شه، پکې ډېر وکه سیلونه. د دې سندرې ریشه همدا ده، څنګه چې تاسې ته معلومه ده هر څوک چې په سندرو کې یاد شي د هغې د شهرت باعث کېږي. زما پلار د شهرت د دې سندرې هم یو سبب یې ګرځېدلی دی، اما خپله د هغې شخصیت، د هغې علمیت او د هغې تواضع، د هغې ښه کارونه د هغې د شخصیت د لوړېدلو او د مشهورتیا باعث شوی دی. زه مې د پلار سره د هجرت، جهاد او روزمره کار کې ډېر نږدې پاتې شوی یم. د هغې د خاطراتو نه چې زما په یاد دي، کله چې موږ د هجرت کوو د افغانستان څخه، موږ ټول فامیل وو او په پښو باندې د ډیورند کرښې ته ورسېدلو. هغې د ډیورند په کرښه باندې چې زموږ د کور مقابل کې وو زامن یې راوغوښتل او ورته وویله چې تاسې خپلې ځمکې پېژنئ چېرته دي؟ موږ ورته وویله چې و دغلته دي، لاس باندې اشاره مې ورته وکړله. اما پلار مې وویله چې نه، تاسې د خپلو ځمکو سرحدونه نه پېژنئ، تاسې ته ما قصداً دا نه دي درښودلي چې ستاسې ځمکې چېرته دي. تاسې ما د تعلیم ته وهڅولی تر څو تعلیم در باندې وکړم. ما ته معلومه وه چې دا دنیا، دولت، ځمکې دا پاتې کېدونکي دي. تعلیم او پوهه او هنر دا زده کړه دا لاسته راوړنې دي، دا خلک یې د ځان سره وړي. نو د هغې په اخرنۍ خبره دا وه چې تر اوسه پورې ما خدای درته زه وسیله کړی وم، ما وساتلی، او د دې نه وروسته چون تاسې خپله سرمایه ځان سره راوړې ده، اوس به تاسې ما ساتئ. خدای به ما ساتي، مګر تاسې به زما ته وسیله کېږئ. بله خاطره چې زما یادېږي، د هجرت په وخت کې په کوزه پښتونخوا کې د مهاجرو دپاره خصوصا په غټو چوکیو کې چې چا کار کړی و، اعزازي معاشونه موجود ورکول کېدل.
زما پلار ته هم 1500 کالدارې ورکول کېدلې. زما پلار د هغه وخت کمیشنر رستم شاه مومند ته ورغی او ورته وویله چې مومند صاحب ما 2 دورې وکالت کړی دی او ما ته ډېر کسان معلوم دي چې هغوی یوه دوره وکالت کړی دی او هغوی ته زما د اعزازي معاش 2 چنده او 3 چنده ورکول کېږي. د دې سبب څه شی دی؟ نو رستم شاه مومند ورته وویل چې وکیل صاحب تاسې زموږ په خدمت کې نه وئ، تاسې زموږ دپاره کار نه دی کړی او هغه څوک چې 2 چنده 3 چنده معاش اخلي او یا اعزازي معاش ورته ورکول کېږي هغوی زموږ دپاره کار کړی دی، زموږ دپاره خدمت کړی دی. نو د دې خبرې په اورېدلو سره زما پلار چون په وطن او خپلواکۍ باندې مین شخص و، نو ورته وویله چې ښه دغه شانتې چې زه دغه 1500 کالدارې هم نه اخلمه، پس د دې نه دغه ما ته مه رالیږئ او سند یې ورسره امضا کړی و. د هغې نه وروسته هغې ته دا اعزازي معاش نه ورکول کېده. د وکیل صاحب غلام محمد ارزو په افغانستان کې د یو تلپاتې سولې او خپلواکۍ دپاره هلې ځلې وي، د ملي ثبات دپاره هلې ځلې وي چې افغانستان هم د نورې نړۍ په شانتې د ښه او متمدنه په ولس باندې ولاړ حکومتونه او ادارې منځته راشي او افغانستان د دې فقر او بیچارګۍ څخه خلاص شي. افغانستان یې د افغانانو دپاره غوښته او غوښتلې چې د افغانستان د نورو خلکو د نورو حکومتونو د نورو استعمارګرو او استثمارګرو د حلقې څخه ووځي. ډېره ډېره مننه ستاسې د پوښتنې او علاقې نه چې زما د پلار سره تاسې څرګند کړی دی. ډېره ډېره مننه. او ساپو ډیر وژلی دینا د کونړ غلام احمد باډیل تموزا. همدا ښوونځی د غلام محمد د باور شاهد دی، هغه باور چې له زده کړې هیڅ ټولنه راتلونکی نه لري. زما د کونړ خلک خوښیږي د کونړ غلام احمد نک برجن او دین لوزنا ماتوینا د کونړ غلام احمد باډیل تموزا. او ساپو ډیر وژلی دینا د کونړ غلام احمد باډیل تموزا. الرحمن الرحیم. اوس موږ هغه ځای ته راغلي وو چې وکیل صاحب غلام محمد خان هغه وخت کې چې ښوونځي په کونړ کې موجود نه و، وکیل صاحب غلام محمد خان خپله ځمکه دغه وخت ابتدایه ښوونځي ته وقف کړې وه. نور معلومات به ډاکټر صاحب به دې ورکړي. ډاکټر صاحب دا هغه وخت کې بالکل دغه وخت کې ښوونځی دلته نه و، بالفرض وکیل صاحب مشر و، د کورنۍ مشر هم وخپله او ولسي مشر هم وخپله. بیا نو چونکې د علم او تعلیم سره ډېر علاقه وه خپله، نو لومړنی دا ځای چې و دا یې دولت ته ورکړه چې په دې کې ابتدایه مکتب د هلکانو دپاره جوړ شو. البته یو د جنکو دپاره ابتدایه جوړه شوله چې هغه په لمټه کې وه خپله. بیا دې کې دا د جنکو هغه ابتدایي چې و هغې دومره دغه ونه موندل، مغسې ابتدایي حالت کې یعنې پاک شو، اخري وخت کې ایله شپږم صنف پورې ورسېد. هغه بیا د غونډو مسجد ته رالو خپله که نه، دلته بیا درس وایه. او دا چې دا بیا د هغې په هلو ځلو سره مثلا د ولس په هلو ځلو سره دا چې د دې ابادي خټې مثلا لرګي اخیستل دا ټول ولس په غاړه واخیستل، ځکه هغه وخت حکومت هم همداسې و چې ضعیف و خپله. نو دغه ټول مصارف د دې جوړولو دا ټول ولس وکړل او وکیل صاحب په همت باندې خپله. او دغه مصارف چې مثلا د لرګو د نورو دا وکیل صاحب د زموږ کورنۍ ورکړل خپله که نه. او دا ځمکه هم خپله
وکیل صاحب په مشرۍ باندې حکومت ته ورکړل شول خپله. بیا چونده کله چې وکیل صاحب په وکالت دویمه دوره کې مثلا لیسې شول، دا متوسط شول، متوسطین بیا لیسه شوله. چونده ځای بیا د تعلیم دپاره لیسې دپاره وړوکې و، بیا هلته څلور جیبه ځمکه نوره ورکړله خپله، هلته ورکړله چې هغې کې ولدارایت هم دی خپله که نه. بیا هغې کې خپله دغه وخت سره یو دغه ته یې ورکړله په ټیکه باندې، یو ټیکهدار ته یو حاجي د کابل و، په هغې کې لږه دیوالي راغی خپله، بس بیا وتښتېده. هغه هم داسې بیا هغه نیمګړی پاتې شو. وروسته بیا عربان چې کله کونړ آزاد شو، عربان راغلل، دې کې هغې د الوتان یې جوړ کړه. ښه، نو دغه ښوونځی دی چې دغه ځمکه ورته د وکیل صاحب د خوا دا په مغه وسه بیا لیسه هم شوله ورکړل شوی. ښه، د وکیل صاحب په وخت کې هغه دا لیسه شوله و. خو ما د هغه ځای دې خاطر وکړ چې دا ځای خپله چې هلته د واړه د لوبې زمینه ورته مساعد شي، ویلبال لپاره د نور د فنور لپاره که نه، دا ساحه وړه وه، نو په دې خاطر هغه یې ورکړله خپله. البته دې کې یو بل دولت ته بیا پروګرام یې په نظر کې نیو خپله که نه، نو هغه چې ورکړه هغه بیا آباده نه شوله. بیا دا چې د لیسه ده، اوس هم لیسه ده خپله، شاګردان دې خپله زده کړه کوي. ډېره مننه ډاکټر. نن غلام احمد نشته، خو نوم یې لا ژوندی دی په سندرو کې، په خاطرو کې او د کونړ په تاریخ کې. افغانستان بخده آباد کړي د کونړ غلام احمد. صفو ډیر وژلي دینا د کونړ غلام احمد باډېر تموزا. یا اسمان پستور خل ښکارې د کونړ غلام احمد د زمکې سره په پښتنو مزه کوي نه د کونړ غلام احمد باډېر تموزا. او ساپو ډیر وژلي دینا د کونړ غلام احمد باډېر تموزا. نو لیدونکو، تاسو ته چې د کیمرې په سترګه ښکاري، دا د باډېل دره ده چې په سندرو کې بار بار ذکر شوی دی. د کونړ غلام احمد باډېل تمزه او ساپو ډېر وجلي دینه او خانه مړ به دې راوړینه. دا چې دی، دا اوس چې موږ په کوم ځای ولاړ یو، دا د کونړ د غلام احمد د زیږېدلو کلا وه. دلته زیږېدلی دی، دلته لومړنۍ زده کړې هم د دې ځای نه پیل شوي دي. نو دلته هغه ژوند کړی دی او د دې ځای نه بیا لاندې کوزه غونډۍ ورته ویل کېږي، بیا هلته په کډه تللی دی. Mama